د دې ساعت مهم خبرونو ته ښه راغلاست. ویان رشید احمد سلیم د زابل امنیه قماندان وایي چې دوی به هیڅ داخلي او بهرني لور ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان تیر تاریخ تکرار کړي او په هیواد کې بیا ناامنۍ ته لار هواره کړي. نوموړي د څرګندونې زابل کې د اسد 40مې د ورځې په مناسبت د ځانګړي مراسم په ترڅ کې وکړي. نور حال په ریپورت کې. د زابل کې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو په اړه د ولایتي ادارې له لوري نیول شوي ځانګړي مراسم دي چې د مسؤلینو ترڅنګ زرګونه هیوادوالو پکښې برخه اخیستې. غونډې ته د زابل امنیه قماندان په خپلو خبرو کې وویل دوی به هیڅ داخلي او بهرني لوري ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان تیر تاریخ تکرار کړي او په هیواد کې بې امنۍ ته لاره هواره کړي. نوموړي زیاته کړل د هیواد د امنیت او ثبات ساتنه د ټولو ګډ مسؤلیت دی او امنیتي ځواکونه به د هیواد د امنیت د ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. هغه خلک چې دې ته چکچکې وایي سندرې ورته بولي چې بیا به نه ټوپسان کې درسره ولاړه وي او ته به روان وي افغانستان ته بیا به افغانستان اشغالوي. دا خوبونه ګوره ما ګوره هغه ته پېژندلی او موږ هم پېژندلی یو. ته یې وپېژندې چې د پیسو په سر دې معاملې وکړې په ناموس دې معامله وکړه په وطن دې معامله وکړه په اسلام دې معامله وکړه بیا کفار هم په دا اعتماد نه کړي. نن موږ د یوې داسې ورځې د یاد او درناوي لپاره ټول شوي یو چې د افغانستان د معاصر تاریخ له مهمو او برخلیک ټاکونکو ورځو څخه دی. د مراسمو له پای ته رسېدو وروسته د زابل والي د اسلامي امارت د پخواني مشر د زیارت لیدنه وکړه. نوموړي هلته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل د دوی پخواني مشر له یوه ډېر کوچني ځای څخه حرکت پیل کړ او وروسته یې د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره له نړیوالو ځواکونو سره جګړه وکړه. د زابل والي د هغه د مبارزې یادونه وکړه او ویل چې د افغانستان د خپلواکۍ او نظام ساتنې لپاره باید د تیر تاریخ تجربې په پام کې ونیول سي. دا د ملا صاحب محض توکل او الله جل جلاله د قافله زنجیرونه ملره کوله د بچای سره ټکر شو. بچای ملره کوله چې دلته اسلامي نظام راشي ټول دنیا سره په ټکر کې شو. الله جل جلاله دغه مجاهدینو په برکت سره د دې ملنګ ملا صاحب په برکت سره خدای تعالی د قافله دې ځای ته راورسوله. د دین خدمت لپاره خدای تعالی دغه د عسکر د ده لارې خطا نه کړه د ده لارې محکمه ونوه. د اسد 40مې د مراسمو په وروستۍ برخه کې د زابل امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري پوځي ننداره ترسره شوه چې په ترڅ کې یې منظم قطعات نندارې ته وړاندې شول. د مراسمو ګډونوالو د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې ترڅنګ د هیواد د امنیت ثبات او خپلواکۍ پر ساتنې ټینګار وکړ. د لوړو زده کړو وزیر د پروان پوهنتون محصلانو فراغت مراسمو او د اسد 40مې ورځې د لمانځ غونډې ته په وینا کې وویل چې په اسلامي نظام کې قوم پرستی، سمت پرستی او ولایت پرستی نشته او هر باغي واجب القتل دی. د لوړو زده کړو وزیر دغه راز وویل د افغانستان د ازادۍ په مبارزه کې د افغانستان ټول ولس ونډه لرله او هر افغان د خپل وس مطابق په دې مبارزه کې شریک و. مخالفت به نظام حرام است، ناجایز است. خروج در مقابل نظام ناجایز است. ما و شما در حمید مختار و رضی مختار و علمگیری تمام فقاهت احناف را کسایی بکنیم به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که در مقابل نظام اسلامی یک حرکتی غیر مشروع بکنند. بغاوت حرام است، کشتن باغی واجب است. باغی واجب القتل میشه. کسی که متکرر دزد میشه امیر باید کشته شود. کسی که متکرر زانی است باید کشته شود. السعی بالفساد یقتل ولا یمهل. کسی که سعی و کوشش میکنه به فساد ای باید کشته شود به این وقت داده نمیشه. برادرای عزیز خیلی فرصت کلان است که داوینی متعال به ما و شما داده است. حریت داریم، امن داریم، عزت داریم، ناموس ما و شما محفوظ است، عزت ما و شما محفوظ است. اطمینان میتیم، قسم بالا میخوریم که در نظام امارت اسلامی زبان پرستی نیست، در نظام امارت اسلامی سمت پرستی نیست، در نظام امارت اسلامی دیگه ولایت پرستی نیست. هر کسی که متقی باشه این در نظام جای داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هزار کس که بیگانه از خدا باشد فدای یک تن بیگانه که آشنا باشد. این اصول و اساسات نظام اسلامی است. کسایی دشمنای ما و شما کوشش داره نظام تخریب میکنه، فکر شما را خراب میکنه که طالبان میتور کرده، امارت میتور کرده. نه گپی نیست برادران. باور به الله بکنید. همین جوانی که امروز فارغ میشه این جوان و بچه شخصی ما در پیش ما هیچ پر قسم بالا نداره. مثل که پیروزی بچه خود میخواهیم، پیروزی همین جوان خود را میخواهیم. این خو مردم افغانستان است، مسلمان است. ما با مسلمانان احترام داریم. حقوق مسلمانان را به خود واجب میبینیم. عزت مسلمانان را به خود واجب میبینیم. دم مسلمانان و خون مسلمانان بر خود حرام میبینیم که خونش به جای رفته شود. به هیچ کس اجازه نمیتیم که عزتی مسلمانان بکنه.
که دل مسلمانان را ریخته بکنه. کوشش داریم که اقتصاد مسلمانان خوب شود، اقتصاد جوانان خوب شود، امنیت مسلمانان خوب شود. این پالیسی نظام امارت اسلامی افغانستان. د 140 د رارسېدو په مناسبت د تخار ولایت مقام په تالار کې تحلیلي غونډه ترسره شوه چې پکې سیمه ییزو چارواکو، حکومتي مسؤلانو، قومي مشرانو، دیني عالمانو، فرهنګیانو او یا شمېر عامو وګړو ګډون کړی و. په دې غونډه کې ویناوالو د 140 د بېلابېلو اړخونو له مخې وڅېړله او د هېواد د وروستیو تحولاتو د فرصتونو ننګونې او ترې ترلاسه شوي درسونو پر ارزونه ټینګار وکړ. ګډونوالو د افغانستان په معاصر تاریخ کې د دې ورځې اهمیت ته په اشاره وویل چې د تیرو پیښو ارزونه کولی شي د اوسني وضعیت په ښه درک او د راتلونکي لپاره د روښانه لارې په ټاکلو کې مرسته وکړي. په غونډه کې د هېواد پر سیاسي، ټولنیز او امنیتي تحولاتو هم خبرې وشوې. ویناوالو ټینګار وکړ چې د ملي یووالي ساتل، د عدالت خوندي کېدل، د ملي بنسټونو پیاوړتیا او د خلکو غوښتنو ته پاملرنه د افغانستان د ټولنې له اساسي اړتیاو څخه دی. به خاطر همین بودن مبارزه جهادی 20 ساله ملت ما و شما در این 20 سال تنها چند مجاهدین نبودند که قربانی دادن، بلکه شیوخ کرام ما و شما بودن، علمای کرام ما و شما بودن، محسن سفیدان ما و شما بودن، زنهای ما و شما بودن که 20 سال قربانی دادن. د تخار ولایت چارواکو ویل چې د تحلیلي غونډو جوړول د بېلابېلو قشرونو د نظرونو اورېدو او د ټولنې د بېلابېلو برخو ترمنځ د خبرو اترو لپاره زمینه برابروي. 24 اسد احیای دوباره نظام اسلامی در افغانستان است و این روز بسیار روز گرانقدر و روز بسیار روز با عزت و با افتخار است. امروز استقلال، امروز خوشحالی اولا به تمام امارت اسلامی و به ملت افغانستان مبارکباد میگویم. د تخار یو شمېر اوسیدونکو هم خپل نظرونه شریک کړل او د هېواد د پرمختګ، زده کړو، د کاري فرصتونو او د خلکو لپاره د ژوند د لا ښه شرایطو د برابرولو غوښتنه وکړه. دیني عالمانو او قومي مشرانو هم په خپلو ویناو کې د ملي یووالي او ټولنیزې همغږۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. با قدر حضرت امیر المؤمنین حفظه الله و رعاه ملاقات داشتیم. والله العظیم که مکررا میفرمود، مکررا حتی که اشک از چشمه هایمان و والله قسم که جاری شد اون سخنهایی را میگفت، اون راهنمایی ها را میکرد تا اینطور فکر میکردی که شب و روز ای در غم امت است، شب و روز در غم ملت است. این روزی است که روز آزادی افغانها از استعمار و گرفتن استقلالشان و روز آزادی فکر و اندیشه تمام ممالک اسلامی، ملت‌های اسلامی در جهان است. غونډه د ویناو د نظرونو د شریکولو او د ملي همبستګۍ پر اهمیت د ټینګار له مخې پای ته ورسېده. د غونډې جوړونکي وایي د دې پروګرام موخه یوازې د یوې تاریخي پیښې یادونه نه وه، بلکې د تیر وخت د ښه درک او د یو بل ډول راتلونکي د جوړولو لپاره د لارو چارو موندل هم وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي وایي هېواد یې افغان غوښتونکو ته د ویزو په صادرولو کې هیڅ ډول خنډ نه لري او د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، پاکستان او ترکمنستان په ګډون د ایران ګاونډي هیوادونه د دې هیواد له مهمو اقتصادي نظریاتونو بللی او ویلي دي چې په اوسني بندیزونو کې له ګاونډیو سره اقتصادي اړیکې ځانګړی اهمیت لري. نوموړي ټینګار کړی چې له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ او تګ راتګ د پراختیا کولی شي د ایران د اقتصادي ظرفیتونو په فعالولو کې مهم رول ولوبوي. خلیجي هیوادونه د ایران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ له ډیپلوماتیکو هڅې ناهیلي شوي.
د واشنگټن پوسټ د راپور له مخې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر، کویت او بحرین چارواکو د ایران د جګړې ته پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ډیپلوماټیکو هڅو سخت ناهیلي شوي دي. راپور د عربي او لویدیځو چارواکو په حواله لیکي چې د خلیجي هیوادونو د اندېښنې هغه مهال زیاتې شوي چې د ایران او د هغه د متحدو ډلو توغندیز او بې پلوته بریدونه دوام لري او د جګړې ته پای ته رسولو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې له جدي خنډونو سره مخ دي. د راپور له مخې خلیجي هیوادونه اندېښنه لري چې واشنګټن ښایي له تهران سره د یوې دایمي هوکړې ته رامنځته کولو لپاره اړینه او اغیزمنه دیپلماسی پر مخ ونشي وړلی. همون تصمیمی که زور آخرین حمله‌ای که به ضاحیه کرد که مسئول اطلاعات حزب الله با خانواده شهید شد، همونجا متوقف کردیم همه چی رو. گفتم امشب اینطوری شما رو خواهیم زد. اگر رژیم صهیونیستی هم پاسخ بده همه منطقه رو میزنیم، اینطوری هم میزنیم. نتیجه صحبت ما این شد که همون شب محاصره رو برداشتن، نه 30 روز، همون شب. توییتی که ترامپ زد گفت ما امشب برمیداریم، زیرش هم نوشت البته ایرانی‌ها هم تنگه هرمز را باز خواهند کرد. هم وقت ایره من دیدم جلوش گرفتم، گفتم چنین چیزی ما توافق نداریم. به میانجیا گفتم این توییت اگر الان برداشته نشه میزنیم با همون شدتی که من گفتم. خواهش میکنم برین هیستوریا رو نگاه کنین. 58 دقیقه بعد ترامپ بخش دوم تنگه رو برداشت و نوشت تنگه در چارچوب تفاهمنامه از روز شنبه بر اساس تفاهمنامه. یه عزت اسلام نیست؟ این مذاکره یعنی مبارزه. دا مهم خبرونه تر بیا ښې چارې